اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن 13 اکتوبر دی دا رز د وزیر دمتورنای او د سلیمان خیل د پورا د مبارکۍ رز دو ځکه چې 13 اکتوبر 2022 باندې د میش د لور وزیرستان د کوشیاواله نوټیفیکیشن شوی و زه دا ټول کومینه ته مبارکي ورکوم بلکې زه دا وایم چې دا نن ورځ د وزیر د پورا د ازادۍ ورځ ده لکه 14 اګست چې پاکستان مناو کوي په کور د چې وزیر د 13 اکتوبر هر کول قانون نوي کم از کم یو داش په تور باندې د یوم ازادۍ په تور مناو کوي زه په دا موقع باندې دا یو شای ویل غوړه چې یاره موږ ضلع خو ګوښې شوله خو حکومت د اوسه پوره موږ ته د دغې مراعات د دغې ثمرات لا نه دي کړي فلحال موږ په هغه زوړی صوبه کې خلک شمېري مو اول ارجو لټر چیف منسٹر تا چیف سیکرٹری تا او نور سیکرٹریون ته لیکلی دی چې یاره په دا نه بعد په کور دو چې د میش د ضلع د اپر وزیرستان د لور وزیرستان خپل ځون ته حیثي وي او که فنډونه دي او که هر څه شی دي په کور دو چې میش ته ګوښې الوکیټ کیږي دا په یوازې چې فنډ الوکیټ شي د میژ افسرونو بیا په صحیح طریقه باندې مخکې نه تقسیموي اوس په کور دو چې د ساوث وزیرستان اپر فنډونه زون ته وي او د لور وزیرستان ته چې څه الوکیشن څه ریلیز کیږي چې هغه په خپل نوم باندې وي نو په داسې طریقه باندې میژ ته د تیر د خپل حقوق ملاویږي دغه نه علاوه په کور دو چې حکومت د میش چې دا څومره سیټونه دي کا په میډیکل کې دي کا په انجینیرینګ کې دي کا هغه په پبلک سروس کمیشن کې دي کا هغه نکارۍ دي کا هغه برتۍ دي په کور دو چې د میش د لور وزیرستان ګوښې حصہ جواته شي اوس په کې پی کې مخکې د فاټا او وزلې وې اوس وته شولې ایچ سی ته په کور دو دا یونیورسټۍ ته په کور دي حکومت په کور دي چې په داناباد چې د فاټا څه حصہ وي کوم سیټونه وي کوم لوکیشن وي په کور دو چې دا په هوته حصه تقسیمیږي د ساوث وزیرستان خپل ځون ته د یوې ضلع حیثیت ومونه شي ځکه چې اوسه پوره چې دا کوم د ساوث وزیرستان په نوم باندې کېږي دا اوس غیر قانوني دو د کومه ریزنه چې دا نوټیفیکیشن شوی دی چې ساوث وزیرستان اپر او ساوث وزیرستان لور جوړ شول هغه ریزنه بعد د ساوث وزیرستان حیثیت ختم شو لیګلی د دوس هیڅ قانوني حیثیت نشته دی نو زه حکومت ته دا درخواست د میژ اډمنسټریشن ته کمشنر صاحب ته ډي سي صاحب ته چیف سیکرټري او د نور سیکرټریون ته چې مهرباني وکړئ په دا نه بعد میژ یوازې لا ماګاڼئ ساوث وزیرستان ګوښې ضلع نه دو اوس د ساوث وزیرستان اپر او ساوث وزیرستان لور دوه ضلعې دي په کور دو چې دلته د دوه ضلع حیثیت میلاو شي مو یو بل کوشش شروع کړی دی د دوه کلو نه زه په لګیا یم چیف جسټس سره بلکې دریم کل شروع دی چې مو دوی ته ریکویسټ کړی و چې یاره دا دفتري نه میش ته توس وانه ته شفټ کړئ چیف جسټس پېښور های کورټ طرف نه مو ته دا لټر غلی و چې دا ټمپرري ارینجمنټ دی انشاءالله موږ زر نه زر دا درته ونه ته شفټ کړي خو افسوس دی چې دا ټمپرري پیریډ لا ختم کېږي نه په 3 کلو نه ډېر وخت وشو چې موږ ګوښې شوي خو موږ ته لا خپل دفتري نه رونغلل موږ ته د ضلع عدالتي نه رونغلل نو زه چیف جسټس ته مې ریکویسټ کړی دی درخواست مې ورته لیکلی دی چې مهرباني وکړه ته
ونه ته وزټ هم وکړه د میش د خلک سره ملاو شه د وکیلونو سره د تاجرونو سره د سیاسي خلک سره د ځوانونو سره تعلیم یافته خلک سره او داسې د مشرونو سره ته د میش حالات خو وکړه په نه بعد به ته فیصله وکړه چې آیا د میش سره زیاتی ویلی شي نو زه کوم ته دا درخواست چې اتفاق وکړئ په یوه خوله شئ رسئ چې نن په دا د ریځ باندې دا د ازادۍ په ریځ باندې وزیر دا عهد وکړي دا قسم وخوري چې میژو د وطن د پوره د ونه د پوره د خپل علاقې د پوره په یوه اتفاق وي میش کا ذاتی څه مخالفتي نه وي که د چا زه نه و خوښ که مو څوک نه یو خوښ په کور دو چې میش پرېږدي میش د وطن جمع شریکي د وطن د ترقۍ دپاره چارې وکړي دغه دپاره زه هر چاته سلام یایم هر چاته ویلکم یایم چې څوک مو کیمزي ته غواړي زه هغه سره مدد ته تیار یم منډه ته تیار یم نه پکې څه مفاد شته دا یوه وعدو سره کړي چې میژو د ونه دپاره جنګ کړي دا راتلونکی چې کوم د میژ الکشن دی دو دا په دا نوی حکومت کې د میژ د علاقې د حقوق جواتین کېږي د میژ د علاقې تقسیم کېږي او د میژ فنډینو تقسیمیږي نو په کور دو چې امازای په دا ښه سوچ وکړو چې یاره میژ داسې ملاتړ وکړي چې د میژ حقوق څوک خوړای نه شي علام خوشحال وساته خو دا یو تاکید مې بیا دی چې د خدای دپاره د خپل ذاتي مفادات